د اسلامي نړۍ یو بل فاتح اتل در پیژنو. صلاح الدین ایوبي څوک و؟ څلورمه برخه. سلطان جدي حرکت پیل کړ او خپل رور سیف الدین عادل سری بحیرې ته واستاوه او ټول حاجیان یې د ارانات ملعون له بند څخه آزاد کړل. په دغه وخت کې به سلطان ډیر کوښښ کوي چې له اروپایانو سره وربند ولري، ځکه چې دا مهال د حکومت لمنه بیخي ډیره ارته شوې وه. نو فقط یو هدف یې پاتې و او هغه دا چې بیت المقدس فتح کړي. خو دغه کار کافي وخت او یوې ارامې فضا ته اړتیا لرله تر څو ستر لښکر تیار کړي او د یوې کاملا دقیقې او پر ځای نقشې له مخې پرېکنده برید وکړي. کله چې سلطان له هرې خوا څخه مطمئن شو نو یې د جهاد امر صادر کړ. ستر لښکر تیار او په هوران کې خیمې ودرولې. کله چې اروپایان د سلطان حرکت ته متوجه شول نو دوی هم په قدس شریف کې دفاعي ترتیبات ونیول، مګر سلطان غوښتل چې هغوی له خپل اصلي هدف څخه غافله کړي. نو ځکه یې په دغه سیمه کې خپل مشر زوی نورالدین علي د امیر او نایب په توګه پرېښوده او د تبریې په لوري حرکت وکړ او د کرک شعبک په شاوخوا یې پوځونو خیمې ودرولې. دلته یې دوه هدف وو. لومړی دا چې د ارنات لښکرې د قدس شریف له لښکرو بیلې وساتي او بل دا چې خپل اصلي هدف وپوښي چې هغه د بیت المقدس په لوري یون او د اروپایانو ایستل وو له عربي جزایرو څخه. امیر بالیان چې یو هوښیار او ځیرک عیسائی مشر و فکر وکړ چې د صلاح الدین سره مقابله پرته له اتحاد څخه هیڅ ممکن نه ده. نو ځکه قدس شریف ته لاړه او د قدس له پاچا څخه یې وغوښتل چې د انطاکي له پاچا ریموند سره لاسونه یو او اختلافات شاته وغورځوي. هغه هم قبوله کړه. نو لنډه دا چې بالیان موفق شو او اروپایي شغلګري ټول سره متحد او جګړې ته تیار کړله. کله چې سلطان له کرک څخه د تبریې په لوري د حرکت طرحه جوړوله نو تقی الدین عمر ورته وویل مونږ باید د انطاکي له پاچا څخه اجازه وغواړو ځکه چې له هغه سره مونږ اوربند لرو. سلطان قبوله کړه او تقی الدین ریموند ته ورواستاوه او اجازه یې ترې وغوښته. ریموند اجازه ورکړه او دواړه لوري پر دې سره متفق شول چې یو پر بل به برید نه کوي، مګر د اروپایانو لخوا برید وشو. خو نتیجه یې لویه صدمه هم ولیده. سلطان یو ستر لښکر د تبریې پر لوري روان کړ. سلطان صلاح الدین د لښکر په منځ کې و. ښی خواته یې تقی الدین عمر او چپه خوا یې مظفر الدین کوکبري ته وسپارله او په دغه نظامی رئیس سره د کوفر ثبت میدان ته ورسیدل چې دغه ځای حطیتین ته نږدې وو. له بل لوري اروپایان هم تر یو توغ لاندې د سلطان مقابلې ته راووتله او د سپورې په چینی واړول، مګر سلطان نه غوښتل چې د اشغالګرو سره په دغه سیمه کې جګړه پیل کړي، بلکې هدف یې دا و چې اول یې له اوبو څخه لرې کړي او بیا یې سم پسې وځپي. بیا سلطان خپلو ملګرو ته امر وکړ چې د صفوري او تبریې ترمنځ د لارې پر غاړه جوړ شوي ګودرونه ټول له منځه یوسي تر څو لومړی دښمن له تندې سره مخ کړي او بیا جګړه ورسره پیل کړي. سلطان صلاح الدین په تبریې برید وکړ او د غذای نظامی کلا یې هم کلا بنده کړه. دا کار یې ځکه وکړ چې په تبریه کې د پاچا ریموند میرمنه وه او سلطان غوښتل چې په دغه چل سره اروپایان د صفوري له چینې څخه د شاړې دښتې لوري ته راکش کړي. دا چې ریموند هوښیار سړی و نو یې خپلو متحدینو ته وویل دا د صلاح الدین خدعه او نیرنګ دی. که موږ د تبریې په خوا وکوچېدو نو ماتې مو حتمي ده ځکه چې هلته اوبه نشته. چیرې چې اوبه دي هغه به ارومرو سلطان قبضه کړي. نو دغه هدف همدا دی چې مونږ له تندې سره مخ کړي. په هر صورت د قدس پاچا امر وکړ چې باید د انطاکي ملکې ته نجات ورکړو.
نو یې د تبری په لوري حرکت وکړ او د سلطان صلاح الدین دغه نظامی طرحه بریالۍ شوه. د حوتین په میدان کې سلطان صاحب سنگر نیولی و. شاته یې اوبه شوې، مخې ته اروپایان او په همدغه میدان کې سخته جګړه ونښته. دومره سخته او ستره جګړه وه چې د یرموک او قادسیې جګړې سړي ته ور یادوي. سلطان صاحب تقی الدین عمر ته دنده وسپارله چې په یو چل سره پاچا ریموند د جګړې له میدان څخه وباسي، ځکه چې په هغوی ټولو کې همدغه یو کس هوښیار، جنګي او زړور و. نو د سلطان پلان دا و چې که چیرې ریموند د جګړې له ډګره ووته، بریا مو حتمي ده انشاءالله. بیا هماغسې وشول. ریموند اوبو ته د مخته تګ هڅه وکړه، خو د تقی الدین عمر په لومو کې ونښته. لنډه دا چې جګړه د مسلمانانو په بریا سره پای ته ورسېده. خو شیخ مراد چې د داوطلبو د مشقي مجاهدینو مخکښ مجاهد و، په حوتین کې شهید شو. د قدس پاچا او د کرک حاکم ارنات سره له نورو سترو امیرانو، مشاورینو او حاکمانو هم له سلطان سره بندیان شول. بیا یې د تبری په شمول ډیر نور ښارونه او سیمې هم ونیول. د تبری ملکه یې په احترامانه توګه د هغې خاوند پاچا ریموند ته وسپارله. کله چې سلطان په حوتین کې بریالی شو، نو د مجاهدینو روحي لوړې شوې. په همدغه وخت کې سلطان صلاح الدین خپلو ملګرو ته د قدس شریف د فتح کولو ډاډ هم ورکړ. نو د الله اکبر نارې په جوش او جذبه سره پورته شوې. دا مهال سلطان خپلو مشرانو ملګرو ته وویل، اوس د دې وخت دی چې یرغلګرو ته د سولې چانس ورکړو. مګر تقی الدین عمر مخالفت وښوده او سلطان ته یې د اروپایانو هغه ظلمونه وریاد کړل کوم یې چې د بیت المقدس د اشغال پر مهال د غزای له مسلمانانو سره کړي وو.